طالبان وایي د هوایي بریدونو ځواب کې مو پر ډیورنډ کرښه د پاکستان پوځي مرکزونه په نښه کړل. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وایي سرحدي ځواکونه په یو ځوابي اقدام کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي دي. دفاع وزیر لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې راغلي نن سهار د پاکستاني کشفي او GT الوتکې دفاع وزیر لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې راغلي نن سهار د پاکستان کشفي او جنگي جیټ الوتکو یو ځل بیا د تېرې کوونکي اقدام په طرز کې د افغانستان خاورې ته ننوتي چې د پکتیکا، برمل او خوست پیره ولسوالیو کې د ملکي خلکو پر کورونو بمباري کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې دغه تیری په ځواب کې د افغانستان اسلامي امارت د پوځ سرحدي ځواکونو د فرضي کرښو په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي دي. د طالبانو دفاع وزارت وایي د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو د هر ډول تیری کوونکو کړنو ځواب ورکولو ته چمتو دي او هر ډول حالاتو کې به د خپلې ځمکني بشپړتیا دفاع کوي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.